د کونړ ولایت د ګڼ شمېر زلزله ځپلو کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. په مزاردره سیمه کې د غازي آباد کلي اوسیدونکي ایمل خان د هغه کورنۍ مشر دی چې کور یې په تېره زلزله کې په بشپړه توګه ویجاړ شو. اوس مهال دغه کورنۍ په خپل باغ کې په هغه خیمه کې ژوند کوي چې د یو خیریه بنسټ له لوري ورکړل شوې ده. د دغه کورنۍ ماشومان او لویان په خپلو کروندو کې په یوه خیمه کې شپې ورځې تېروي چې د ژوند ډېری لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د دغه کورنۍ غړي وایي چې زلزله ډیره شدیده وه. د دوی کور په بشپړ توګه ویجاړ شو او د کورنۍ څو غړي یې پکې ټپیان شول. زلزله رامنځته شوه، زلزله وشوه، کورونه مو ویجاړ شول، رنګ دغه شول او راکښته شو. دا ځای کې خیمه والده او پکې ناستې دي خور غاړه کې بس ساعت تېروونه. زلزله خو داسې زوروره وه چې شپه وه، بیخي په ځان پوه شوي نه یو چې په ځان باندې پوه شو. وطن نه په دې بله څاټۍ پروت و او څه پکې مړه وو او څه زخمیان وو او داسې ګډ وډ حالات غون خراب وو. د لس کم 12 بجې زلزله وشوله او چې راپاڅېدلو هر څه به شړنګ پراته وو، هېڅ شی پکې دغه په جوړ پاتې نه دي او مور او پلار مې پکې زخمیان دي، اوس هم په هسپتال کې دغه دي او باقي موږ الله پاک ساتلي او کورونه او دغه ساحې تاسې په خپله وګتلې چې دغه شړنګې شوي دي او ورانه شوي دي. د زلزلو له امله ځینې کورونه بشپړ ویجاړ شوي او ځینې نور کورونه داسې حالت ته رسېدلي چې د زلزلو د کوچني ټکان سره ورانېدلی شي. د زلزلې له امله دغه زیانمن شوي وایي چې د زلزلو ټکانونه اوس هم شته او د دوی ماشومان او کورنۍ په ویره کې د ژوند شپې او ورځې تېروي. ستونزې خو دغه دي، بس جمع مخې ته را روان دي او دغه یوه خیمه لرو او نور هېڅ شی نه لرو، د الله نوم لرو، بس دغه ساحې ټولې راولېدلې دي، کالم پکې ډوب شوي دي او هر څه پکې دغه شوي دي. زلزله خو بس دغونه زوروره وه چې حد یې نه و، ځکه چې دغه ټول کورونه یې رارتولي دي او هېڅ کوم داسې دغه نه وه چې راپاڅېدلو، بس کورونو کې موږ ټول ډوب پراته وو او الله بس خپل دغه باندې راخلاص کړي. کور هم بس چې کوم دغه وسکو ټول ختم شوی دا ټول لیدلی دی او څه زخمیان شوي وو، څه بس زخمیان دغه شوي، نور لارې او کور ټول څه وران شوي دي. کورونه بس دغه ماشومان د خدای په خیر راویستل، دا د پردي اوس الله په خیر راسي. د کونړ د مزار درې اوسیدونکي د ملي دفاع وزارت او د هیواد د هوایي ځواک د هڅو ستاینه کوي چې ډېر ژر د دوی سیمو ته ورسېدل. د شهیدانو او ټپیانو په ایستلو کې یې له دوی سره همکاري وکړه. د کونړ زلزله ځپلو ته د بېلابېلو خدمتونو رسولو په موخه ګرځنده ټیمونه هم رسېدلي دي. دغه روغتیایي کمپ د روغتیا د نړیوال سازمان د استازولۍ د غړو له لوري د کونړ په مزار دره سیمه کې فعال شو تر څو میندو او ماشومانو او همدارنګه نورو زلزله ځپلو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دلته عاجل روغتیایي خدمات خلک ضرورت لري، د هغه لپاره د WHO محترم ادارې لخوا نه یو ایسو ته ایمرجنسي کټونه ورکړل شول. دلته موږ ایمرجنسي ټیمونه به راوستله، عملاً په کار باندې شروع کړې ده، په مختلفو کمپونو کې کار شروع کړی دی. موږ خو هغه مریضان چې دلته د دغې مختلفو مرضونو سره مخامخ دي، دلته لومړني خدمات کېږي. که موږ دلته هغوی کار وشي نو ډېره ښه ده، که نه به موږ ولایت مرکز ته ریفر کوو، هلته خدمات کېږي. نو دغې لومړني خدمتونه چې کوم دی ورسره د تکلیفونو سره مخامخ کېږي، موږ لومړني خدمات په بشپړ ډول دلته کوو. که موږ دلته په وس کې نه بیا یې ریفر کوو، راپور یې تېروو، ریفر کوو. د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ مزار درې ته راغلي یو. دلته هم دغه زلزله ځپلو ته دوايانې د نیوټریشن مواد هم راوړي دي. مثال هغه ماشومان چې سم دي یا مم دي، شدید سوی تغذیه دي، متوسط سوی تغذیه دي، هغه میندې چې هغوی مقصد د سوی تغذیه دي هغوی ته ممتا په نامه مواد دي هغه هم ورته راوړي دي. مختلف قسمه دوايانې دي د زلزلې ځپلو سیمو ته هم راوړلې او زموږ مؤسسه چې ده یوه ایسو ده، د افغان ځوانانو خدماتي مؤسسه ده او ډونر هم WHO ده چې هغوی موږ ته سپورټ راکوي. د دغه روغتیایي مرکز مسؤلین وایي چې د زلزلو له امله د پاکو اوبو پایپونه قطع شوي او خلک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ شوي چې دغه چاره د یو شمېر ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. دوی دغه د اوبو د پایپونو رغونه بیرته ونشي نو ممکن مختلفې ناروغۍ رامنځته شي، د هغوی د ډیاریا یا د هغوی د کولمو میکروب دې ته ورته نورې ناروغۍ چې ځکه خوراکي توکو هغه وینځل به په صحیح طریقه باندې نه کېږي نو په دغې بطني ناروغۍ به دې وخته شي. هغه ناروغۍ چې مثلا د اوبو د وجې نه رامنځته کېږي، ځکه اوبه هم صحیح اوبه نشته. موږ ځان سره د کلورین ټابلیټونه راوړي دي چې هغه اوبه تصفیه کوي، پاکوي او د دې جوګه کېږي چې خلک تیز موږ هېوادوال ته استفاده وکړي.
د شدیدو زلزلو د رامنځته کېدو نه وروسته هره ورځ د زلزلو کوچني ټکانونه رامنځته کېږي. د رواني ستونزو د مخنیوي په موخه په دغه روغتیایي کمپ کې د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ناروغانو ته مشورې او لازم درمل هم ورکول کېږي. دلته چې اوس زیاتره خلک په رواني ستونزو باندې اخته دي او موږ دا خلکو ته ځکه ساعت پس یو 10 دقیقې وروسته بیا هم د زلزلې امکانات موجود دي، نو زیاتره خلک په دغه برخه کې په ډېرو ستونزو باندې اخته شوي دي او موږ په دې برخه کې دوی سره اوس همکاري کوو او دې برخه کې ډېر فوکس هم په دې شیانو باندې دی چې تر څو د خلکو دغه ویر او ډار دغه یو ډول رواني ستونزې دې خلکو ته ایجاد کړي دي دغه حل شي. او بل په دې برخه کې چې دی دغه د اوبو سیستم هم خراب شوی دی، زیاتره خلک د اسهالاتو باندې ډېر اخته دي چې ډیهایډریشن باندې اخته شوي دي او هغې موږ ته راځي دلته او دا خدمات ورته موږ وړاندې کوو او همدارنګه یو ډول صحي تبلیغات هم په دې برخه کې موږ شروع کړي دي چې ساحې ته زموږ همکاران ځي او دغه د پاک اوبو هغه تعلیمات هم خلکو ته ورکوي هم پوهاوی دی خلکو ته. په دغه روغتیایي مرکز کې ښځینه ډاکټران هم شته چې د سیمې ناروغو میرمنو ته لومړنۍ روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او که د ځینو ناروغانو درملنه هلته ترسره نشي د هیواد نورو روغتونونو ته ناروغان رسوي. د کونړ ولایت د مزار درې اوسیدونکي له خیریه بنسټونو غواړي چې مرستې دې په شفافه توګه وویشي. که څه هم د کونړ د زلزله ځپلو سیمو له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره ډیری حکومتي ادارو او نورو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو خوراکي او نور لومړني توکي رسولي، خو بیا هم ډیری کورنۍ شته چې مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. هغوی غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې د رسیدنه وشي او مرستې د هرې زیانمنې کورنۍ ته ورسول شي، ځکه زلزلو د مزار درې سیمې په بېلابېلو کلیو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. یوه کوټه روغه هم نشته دی، یوه کوټه هم نشته په دې دونه دره کې په 100,000 نفوس کې یوه کوټه هم روغه نشته دی چې په هغه کې څوک سر دننه کړي. نو کومې خیمې چې موږ کوم مؤسساتو راوړي دي یا حکومت راوړي دي هغه هم ورته ورکړي او په هغه کې خلک ژوند او زندګي کوي. خیمې هم والي دي، هغه هم د ترپالونو او بړستنو د دې شي نه هم والي او نور هېڅ شی نشته. نو ما د خدای لیته پرته یو دغه ځای کې ای به دا 1.5 کوره به دې کې څه زخمیان هم شوي دي او پراته نو بس د زلزلې د وجې نه موږ وروره کورونه پرېښوستلو. نن دا 5مه 6مه ورځ چې موږ باندې دا من زلزله ده وروره، سره کم نشته، سره کم مکمل وړاند شوی دی او یو 2 ورځې د جادون په دغه سره اکمالات وشو، نور جادونه بند شوي دي. نو موږ ته هېڅ نه رسېږي، موږ مجبوره شو او سبا یې راوتي دغه ده چې اوس 1 بجه ده موږ ایله دې ساحې ته راورسېدو، ماښام ته موږ ایله نورګل ته پیدل رسېږو، ماشومانان راسره دي، ښځې راسره دي. نو بس موږ دغه تر ټولې نړۍ نه دا خواهش ده چې موږ سره همکاري وشي، موږ سره د امداد وشي. اوس مهال د کونړ زلزله ځپلو سیمو ته د بېلابېلو ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري بشري مرستې رسول کېږي، خو خلک غوښتنه لري چې د ژمي د رارسېدو مخکې د ورسره د استوګنې د کورونو په جوړولو کې ورسره مرسته وشي. چې اول خدای چې وطن د پرېښودی نه شو، موږ سره د کورونو د جوړولو کار وشي، موږ به ځکه چې وطن خوږ دی، وطن د مور غېږ ده، موږ باید په کابل وشو پرېږدی که نه دی، وطن زموږ جوړ شي، خوراکي مواد راکړی شي، پټي د منځه تللي دي، کورونه تللي دي، اوبه لارې شي، پیپونه د ولې جوړې شي، که کوم فصل چې ولاړه دا هم د منځه ځي او آینده دپاره نور کار کښت هم نه کېږي که نه. د هغې نه بهتره خبره دا ده چې دا ولې مونږ ته جوړ شي او د آبادي مونږ ته د آبادي مونږ ته جوړه نه شي. نو په دې خیمو کې جمع را روان دا خو سرحدي علاقه ده، واوره پکې وي، یخني ده، نو زموږ درته شپې تېرول مشکل دي. د مزار درې سیمه کې د سختو زلزلو له امله د ګڼ شمېر هیوادوالو کورونه نړېدلي او د زلزلو دوام سره دغه سیمې ته غځېدلی سړک د غره د ښویېدو او د ډبرو راغورځېدو له امله څو ځله بند شوی چې وروسته د اړوندو ارګانونو له لوري د خلکو د تګ راتګ لاره ژر خلاصه شوې ده او دغه خیریه بنسټونو د مرستو د لیږد لړۍ هلته دوام لري.